د حسین عباس خبرو ته د ذبیح الله مجاهد صغبرګون وایي تجسسي او موږ خپلواک یو. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو بیرته راتګ په نامه د کتاب لیکوال حسین عباس استخباراتي مامور بللی او د طالبانو د خپلواکۍ په هکله د لیکوال ادعاوې بې اساسه او له واقعیتونو لرې بللي دي. ښاغلي مجاهد دوشنبه د مۍ په اوله د هغوی په 11مه په یوې اعلامیه کې چې په ټویټر کې خپره شوې ده د ریټن آف د طالبان په نامه د کتاب لیکوال ته په خطاب کې لیکلي د حسین عباس په نامه استخباراتي مامور د افغانستان په اسلامي امارت او مشرانو بې اساسه او له واقعیتونو لرې تورونه پورې کړي. د طالبانو ویان په اعلامیه کې څو ځلې د کتاب لیکوال استخباراتي مامور یاد کړی خو دا یې نه دي ویلي چې د کوم هیواد یا ادارې مامور دی. مجاهد لیکلي په کتاب کې دا شوي چې ګینې د افغانستان اسلامي امارت استقلال نه لري او ګواکې کړه وړه د کوم بل هیواد استخباراتي او نظامي چارواکو تر څار لاندې دي. ذبیح الله مجاهد د لیکوال ادعاوې رد کړي او په ځواب کې وړاندې لیکلي هر معقول او منطقي کس که وغواړي چې د اسلامي امارت د مشرانو او کړنلارو د استقلال خپلواکۍ او حریت په اړه پلټنه وکړي خورا اسانه او ژر دې نتیجې ته رسیدلی شي چې دا صف او دا مشران د ازادۍ او خپلواکۍ په وروستي حد کې قرار لري. مجاهد همدارنګه په اعلامیه کې ویلي چې حسین عباس د کوم استخباراتي ارګان ګمارل شوی اجیر دی چې کوښښ کړی په خپله ناکامې هڅې سره دریاب ناپا کړي. حسین عباس د خپل کتاب په یوې برخه کې ادعا کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وړاندې تر دې چې د هند سره ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي دا موضوع د پاکستان د پوځ د پخواني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره شریکه کړې وه او دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د مشورې پرته هند نشي کولای چې خپل ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.